بسم الله الرحمن الرحیم. د ویسټرن فلسفي یعنی د مغربي فلسفي خبره چې موږ کوو پر دې باندې بلا ډېرو زیاتو رایټرانو پر دې کار کړی دی. په دا کې په خاصه توګه موږ د 20مې صدۍ دا طرز یا د لیکوال خبره چې کوو هغه موږ سره رسل دی چې رسل پر دې باندې ډېر زیات کار کړی دی. د ده نوم چې دی دا برټرند رسل چې دی د یو کتاب لیکلی دی ویسټرن فلسفي چې په هغه کې 80 چپټره دي. په 80 چپټره کې دا خبره کړې ده چې څنګه پیلوپیسین وار چې دی یعنی د پرشیا او د ګریک د یونان تر مابین چې جنګ وسوی دا یې څېړلی دی. بیا چې دی دایرس د ګریټ سایرس د ګریټ چې هغو پرشین امپایر چې ختم سو بیا څنګه د ګریک سیویلایزیشن چې دی د ګریک تهذیب چې دی هغه پر مخ راغلی دی. دا موضوع یې څېړلې ده. په دا کې بیا دغه وخت ایرلیکټس چې دی دا یې څېړلی دی. او په دا کې موږ راولاړو شو سپینوزا چې دی یا سقراط چې دی ارسطوټل چې دی پلیټو چې دی الکسندر د ګریټ چې دی. بیا چې راغلی دی رومن امپایر. بیا د رومن امپایر بعد چې په یورپ کې رنسانس راغلی دی نشاط ثانیه راغلی ده. په دا کې بیا چې کوم فلسفران پیدا شوي دي دا یې څېړلي دي. مثال کې تر دې له مخه او د دې بعد کې لکه موږ دا خبره کوو چې میکاولي چې دی دا د څېړلی دی یا نیټشه چې دی دا د دغ کړی دی د دې کوم نظر چې دی دا دغ کړی دی تر کارل مارکس پورې یا تر انګلز پورې دا ټول شیان چې دی دا د څېړلي دي. نو زموږ موضوع به دا وي چې څنګه یې سمرایز کوو دا دومره لوی کتاب دا دومره زیات چپټرز پر دې باندې موږ کوشش کړی دی چې په ساده پښتو کې یا په ساده ژبه کې دغه د ویسټرن فلسفي چې ده چې اکثر وخت موږ د اګزامو برخه هم وي او په ایلیټ کالجانو کې په ایلیټ انسټیټیوشنز کې دا ورته ویل کېږي هم. نو دا خاص کم خال فلسفر چې دي یا د هغو کم پروکټیکل یا لیټرري تیوري چې دي هغه به راغو پر هغه به خبره کوو. کور مودام راځئ داسې بسم الله الرحمن الرحیم. د هسټري اف ویسټرن فلسفي چې ده دا برټرند رسل دا کتاب لیکلی دی په 1946 کې چې موږ به په دې ویډیو کې موږ جرنل وی واخو په بل ویډیو کې به بیا موږ پر دې باندې په تفصیل باندې 1 غنټه لکچر دی پر هغه باندې بیا خبره کوو. په دا کې ضروري شی دا دی چې برټن رسل په چې کله ورلډ وار 2 تقریبا ختم و دوم جنګ عظیم چې جنګونو خو عظیم نه خو بیا هم نوم یې جنګ عظیم دی. دویم جنګ چې دا ختم سو نو 3000 یو پبلیشر و د کتاب چاپول والا هغه وده ته 3000 روپۍ په اډوانس کې ورکړي $3000 چې ته باید چې دا کتاب چاپ کې. نو دا کتاب برټرند رسل چې دی دا کتاب له پری سوکریټیک یعنی د سقراط له مخه چې کوم فلسفرز دي د فلسفې خلکو دا یې راوړي دي او تر دغه له مخه د پیلوپیسین وار چې دی د پرشین او د یونان تر مابین یا د اسپان او د یونان تر مابین چې کوم جنګ دی دا یعنی موږ دا وایو چې په د کومه څلرمه صدۍ چې ده د 20مې صدۍ هغه په دې کې ده 20مې کوم څلرم 1945 کې چې دی موږ به دا وایو چې د 20مې صدۍ کوم نیمایي چې دی په دې کې ده دا کتاب د لیکلی دی. په دا کتاب باندې په 1950 کې د نوبل پرایز هم اخیستی دی او په دا کې د 80 چپټرز چې دي دا راوړي دي. لکه مثال کې طور پر د رایز اپ د ګریک سیویلایزیشن یعنی د یونان کم سیویلایزیشن چې دی دا څنګه راپورته سوی پر دې خبره کړې ده. پیتاغورس یې راوړی دی ایریکلیټس یې راوړی دی. ایریکلیټس چې دی چې هغه څنګه د ویلې چې چینج چې دی تغییر چې دی تر کارل مارکس ډېر پخوا دا خبره ده کړې ده. بیا یې د سوکریټ کنسپټ راوړی دی. بیا د پلیټو آیډیل سټیټ ریپبلیک یا ټوپین ورډ چې دی دا راوړی دی. لکه موږ چې د ایریکلیټس خبره وکړه چې هغه د څنګه د چینج خبره کړې ده. بیا د پلیټو تیوریز راوړي دي د تیوري اف آیډیا. بیا
د انفلوئنس اف د سپاټا، یعنی د سپاټا په ملیټري کې ډېره زیاته مشهوره وه. دا څنګه راولاړه سوه چې دا خلک دا متاثره کړو د خپل ټریننګ د لارې، د خپلې ملیټري د لارې. دوی په ملیټري کې اکثره ځوانان اخیستو او د دوی ټریننګ ډېر مضبوطه وي. دوی څنګه دا خلک متاثره کړو. د نالج اینڈ پرسپشن اف د پلیټو پر دې باندې خبره کړې ده. بیا د ارسټوټل پر میټا فزیکس باندې، پر ایتکس باندې، پر پولیټکس، پر لاجکس. بیا د ایګل چې دی، ایګل څنګه د خیال دغه راړی چې خیال چې دی هغه د چینج دی. بیا د کالماکس میټر چې دی هغه راړی چې نه خیال نه، بلکې د کالماکس دا وایي چې د ایګلز پر فلسفه چې هغه پر سر ولاړه ما پر شو ودروله، بس همدومره فرق دی. دا کالماکس دا خبره کوي. د نیټشې خبره کړې ده. بیا که د فلسفي په حواله باندې موږ خبره کوو چې د برانچ اف فلسفي څه دی، هغه اپیسټمولوژي ده چې یعنی نالج د میټافزیکس د ریالټي خبره ده. پر دې باندې دوی لږ ډسکشن کړی دی. سپوینزا دغه چې دی، سپوینزا چې دی یا سپیونزا چې دی په 18مه صدۍ کې یو یهودي فلاسفرز اوسېدلی دی په دا کې. یعنی پر اپیسټمولوژي دا یوه خبره مهیره سو چې د علم پر نوعیت باندې دا ریکار باندې خبره کوي چې علم څه دی، حقیقت څه دی. نو دغه شیان څه دي، کوسچن، ریزنینګ، دلایل، منطق، پر دې شیانو باندې دا وړاندې کوي. د دې سره موږ دا خبره کوو چې سقراط ډېر په دغه بیان کړی دی، په ډېر په تفصیل سره بیان کړی دی چې سقراط څنګه خپل د کوسچنینګ لاندې، کوسچن اینډ آنسر میتھډ باندې دا خپل فلسفه د پلیټو پروکټیکل تاټس او د پلیټو کوم دغه چې دی پر دې ډېر زیات مجلس راوړی دی او پر مخ باندې د پلیټو کوم ریپبلیک کتاب چې دی ایډیل سټیټ پر دې دا کړی دی چې د کومو شیانو ته توجه ورکړې ده. د ارسټوټل تاټس چې دی دی د پلاتون شاګرد وي او د له کومو شیانو سره اختلاف وکړي د خپل استاد سره، او پر کومو شیانو سره دوی متفقه وي. د سټیټ اف نیچر باندې مثال کې د هیومن نیچر باندې د خبره کړې ده چې مورل ویلیو باندې او پر انسټیټیوشن په تفصیل باندې مجلس راوړ. بیا د نیکولو میکاولی چې دی د مکاولی نظر راوړی دی چې د پاور پولیټکس باندې به څنګه نظر دی. مثال کې د په پرنس کتاب کې چیز بیان کړی دی چې یو لیډر تپاره څه کول پکار دی، د زمري رنګه به څنګه وي، د فاکس رنګه به څنګه وي. پر دې مختلف نظرونه هغه وړاندې کړي دي. بادشاه به څه رنګه وي، د ښځو به آزاد ګرځي، یعنی څه به کوي او څه به نه کوي. دی بیا پر مخ باندې د همسایګانو سره د ښه تعلق خبره کړې ده او سات یې دا ویلي دي چې پکار دی له همسایګانو سره ستا ښه تعلق یې، خو د حالات جنګ دپاره هر وخت تیار اوسېدل پکار دی. چې یو زورور سړی چې دی هغه اني ټایم اټیک کولی شي. د کنټریز خبره، د نایبرهوډ کنټریز خبره یې کړې ده. بیا د مذهب د ویلي دي چې په سیاست د پاور پولیټکس کې مذهب پکار دی ټول استعمال شي او په زوروره طریقه استعمال شي. د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. سلوګن خبره یې کړې ده چې دا غټ خبرې کول او کول هېڅ نه داسې یو هغه ټایم چې کوم د ایټلي کوم چاپېرچل و یا کوم معروض و د هغه مطابق د خپل نظر وړاندې کړی. ولې هغه د بادشاه په کې و، د جمهوریت خلاف و، نو دی بیا د جمهوریت په کې و. بیا د ویلې چې بادشاه څه غواړي او څه په څه رنګه چمو دی باندې راتلای. بیا توماس اوبس چې دی د دې پروکټیکل تاټس دا د یو کې فلسفر و، د سی مونسټر د یو د سمندري حیوانانو رنګه د یو خبر راړه چې انسان په کار دی دا رنګه یو طاقت پیدا کړي چې هغه بیا دی هر شی چې دی د ښه وایسي. نو په دې وجه باندې د ابسولوټ پاور او د مونارکي خبره چې دا سپورټ کړ. د جان لاکس یې راوړی دی د دې د ایجوکیشن په حواله باندې، د سټیټ د نیچر په حواله باندې، یعنی دا نظام څنګه کول، د سپریم پاور یا د سپریم پاور. جان لاک بیرته د سپریم پاور خلاف و، د مونارکي خلاف. هغه دا ویلي چې ډسټریبیوشن اف یا د سپیریشن اف د پاور چې دی دا ډېره معنا. دغسې جین جیک روسو چې د مین برن پری everywhere is in chain، انسان آزاد پیدا شوی دی، خو هر ځای دی په زولنو کې راګیر دی. نو د انسان د سوشل کنټریکټ و د ویلې چې انسان په خپل ذات کې ډیر زیات امن پسند دی، یا انسان یو له بل زیات سره د نیچر چې دغه ډیر کوآپریټیو دی. خو چې کله دا د زیاتی ملکیت خبره رااله، د زیاتی دغه خبر رااله، بیا دا ټول چې دی دا ټینشن دا شیان پیدا شوي. بیا د مونټیسکو چې دی یا د ایګل چې دی یا کالماکس چې دی نور ډیر نظرونه د
په دې اکه راوړي د کانټ نظر یې راوړی دی چې د کانټ قسم دی وایي چې د کانټ نظر چې دی هغه د ډیرو فلسفرانو دغه چې دی دا نظر یې سره راټول کړی دی د ده نظر چې دی هغه د یو مکسچر نظر دی یعنی د یو شی له یوه راخیستی دی یو شی له بله راخیستی لکه کانسټیټیوشن له یوه راخیستی دی یا نه د انسان د ازادۍ خبرې له بله راخیستې ده د سیلف ریزنینګ خبرې له بله راخیستې ده د سورنټي بلانګس ټو د پیپل دا ځینې شیان د مکسچر دغه یې کړي ده نو دا خال کم ویسټرن فلاسفر چې دا موږ راخیستې دي پر دې باندې نور زیات مجلس هم کېدای شي چې پر مخ کومه ویډیو چې ده په هغه مکمل د دې کتاب ریویو بیا موږ پر دې اخلو مننه خدای مو خوشحاله ساتي